سلامونه ملګرو، زه ورور راغایم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، که زه تاسو ته ووایم چې زموږ په ټوله لمریز نظام کې لمر، ځمکه، مریخ، زحل او هر څه د یوه داسې ذرې پر وړاندې باندې هیڅ هم نه دي، نو تاسو به څه ووایاست؟ او که دا هم درته ووایم چې هغه شی چې موږ یادوو چې دومره لوی دی، هغه هم په دې لیست کې اول نمبر نه دی. نن به موږ د کائناتو 5 تر ټولو ستر شیان وګورو او زه تاسو ته اطمینان درکوم کله چې لومړی نمبر تاسو واوري نو ذهن به مو په رښتیا سره هم حیران سي. راځئ چې نن تاسو فکر ته مجبور کړم او دماغ مو یو څه سره در وڅرخومه. له 5 نمبر څخه به یې پیل کړو، خو ویډیو مه پرېږدئ ځکه لومړی نمبر داسې یو شی دی چې ساینس یې لا تر اوسه پورې په راز باندې نه دی پوه سوی او په بشپړه توګه سره یې نه دی حل کړی. لومړی په یو شی باندې باید پوه سو، موږ انسانان د اندازې او واټن فرق کولی سو. که چیرې یو څوک موږ ته ووایي چې 1 کیلومتر لیرې، نو پوهیږو څومره واټن دی. خو که یو څوک راته ووایي چې سپوږمۍ له ځمکې څخه 3,84,000 کیلومتره لیرې ده، نو تاسو به ووایاست چې هو دا ډېر لوی واټن دی، خو د هغه اصلي لویوالی به مو په ذهن کې نه احساسېږي او تاسو به نه پوهیږئ چې دا څومره مساحت یا لیروالی دی. نن به هر څه سره پرتله کړو. لومړی به یې له ځمکې سره پرتله کړو، بیا به له لمر سره، وروسته له لمریز نظام سره او بیا به له کهکشان سره. هغه وخت به تاسو احساس وکړئ چې دا هر څه زموږ له تصور څخه هم ډېر لوی دي. دلته د درجې ورکولو یو ساده قانون شته. هر څومره چې یو شی په کائناتو کې ډېر ځای نیسي، هغومره یې درجه لوړه ده. اوس نو ښه غوږ ونیسئ. کله چې 5 نمبر تاسو واورئ نو داسې به درته ښکاره سي چې تر دې به بل هیڅ شی هم لوی نه وي. 5 نمبر UY سکوټي. دا یو ستوری دی، خو عادي ستوری نه دی. دا په 1860 کال کې د جرمني ستورپوهانو لخوا څخه کشف شوی و. هغه وخت هغوی نه پوهېدل چې څه یې کشف کړي دي. نن موږ پوهیږو چې UY سکوټي تر اوسه پورې د پیژندل شویو تر ټولو لویو ستورو څخه یو دی. د دې قطر شاوخوا 2.4 میلیارده کیلومتره دی. دا شمیره ښایي تاسو ته ډېر څه معلوم نسي، نو راځئ پرتله یې کړو. زموږ لمر دومره لوی دی چې شاوخوا 14 لکه ځمکې پرې ځایېږي. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې دنیا څومره لویه ده. همداسې 14 لکه دنې دنیاوې زموږ په لمر کې ځایېږي. خو که چیرې UY سکوټي د لمر پر ځای زموږ د لمریز نظام په منځ کې وای، نو سطحه به یې تر جوپیټر پورې رسېدلې وای. یعنې عطارد، زهره، ځمکه او مریخ ټول به د همدې ستوري دننه وای. که څوک وغواړي د UY سکوټي شاوخوا په الوتکه کې چې په ساعت کې 900 کیلومتره چټکتیا ولري یو بشپړ چکر ووهي، نو نږدې 1000 کاله وخت به ونیسي. هو، یوازې د یو چکر لپاره 1000 کاله وخت. او دا زموږ په لړ کې یوازې 5 نمبر شی دی. خو راتلونکی شی چې څومره لوی دی هغه ستوري نه دی. د 4 نمبر نوم ټون 418 دی او دا یو فوق العاده لوی تور سوری دی چې په انګلیش کې ورته سوپرمیسیو بلیک هول وایي. تور سوری څه شی دی؟ په ساده ژبه دا د فضا هغه سیمه ده چې جاذبه یې دومره زوروره وي چې حتی رڼا هم ترې نسي وتلی. خو ټون 418 عادي تور سوری نه دی. د دې اندازه زموږ د لمر له اندازې څخه 6 میلیارده برابره لویه ده. یعنې که زموږ د لمر په شان 6 میلیارده لمرونه سره یو ځای سي، نو د ټون 418 اندازه به ترې جوړه سي. د دې د پیښو افق، یعنې هغه پوله چې له اوښتلو وروسته بیرته راګرځېدل ناممکنه دي، شاوخوا 1300 نجومي واحد قطر لري. یو نجومي واحد د ځمکې او لمر ترمنځ واټن دی چې نږدې 1500 میلیونه کیلومتره کېږي. نو د ټون 418 اندازه دومره لویه ده لکه 1300 واره د ځمکې او لمر واټن. دا تور سوری دومره لوی دی چې زموږ ټول لمریز نظام 130 ځله په همدې ځای کې ځایېږي. دا دومره ستر دی چې که ورنږدې سئ شاید دا هم در معلومه نسي چې کله تاسو دې ځای ته ننوتلي یاست او له هغه څخه وروسته بیا د راګرځېدلو هیڅ لاره نسته. له ځمکې څخه شاوخوا 10.4 میلیارده نوري کاله لیرې ټون 418 پروت دی. یعنې موږ چې یې نن وینو په حقیقت کې هغه اندازه وینو چې 10.4 میلیارده کاله مخکې یې درلودله. دا د کائناتو په دې لړ کې 4 نمبر دی. خو که فکر کوئ چې تر دې لوی شی نسته، نو تر اوسه دې یوازې یو جسم لیدلی دی. راتلونکي یو بشپړ کهکشان دی. 3 نمبر زموږ د شیدو د لارې کهکشان ملکی وی ګلکسي دی. هماغه کهکشان چې موږ پکښې کې ژوند کوو. د شیدو لارو یو مارپیچي کهکشان دی. کله پورته څخه ورته وګورئ د بادپکې په شان ښکاري.
په منځ کې یې یوه غټه برخه ده او له هغې څخه مارپیچي څانګې راوتلې دي. د دې قطر شاوخوا 100,000 یعنی 100,000 نوري کاله دی. نوري کال هغه واټن دی چې رڼا یې په یوه کال کې وهي. نو که چیرې تاسو د رڼا په چټکتیا سره هم سفر وکړئ، د شیدو لارې د یوې غاړې څخه تر بلې غاړې پورې رسېدل به 100,000 کاله وخت ونیسي. په دې کهکشان کې شاوخوا 400 میلیارده ستوري شته. تاسو په یاد ولرئ هغه ټول 413 چې د 80 میلیارده لمرونو په اندازه باندې لوی دی. زموږ د شیدو د لارې کهکشان یوه برخه هم نه ده، هغه په بل کهکشان کې دی. او زموږ د شیدو لاره ملکي وې کهکشان په مرکز کې هم یو تور ستوری شته چې ساګیټیریس نومیږي او اندازه یې د لمر له اندازې څخه شاوخوا 4 میلیونه برابره ده. خو ټول 413 تر هغه شاوخوا 16500 وارې لوی دی. نو زموږ لمریز نظام د شیدو لارې په کوم ځای کې دی؟ هغه د دې کهکشان په یوه مارپیچي څانګه کې دی. د مرکز څخه شاوخوا 24,000 نوري کاله لیرې پروت دی، یعنی د کهکشان په یوه ګوښه سیمه کې. موږ د کهکشان پر څنډه ژوند کوو، نه په منځ کې. اوس لږ صبر وکړئ. تر دې ځایه دې یو ستوری ولیدئ، یو فوق العاده لوی تور سوری او یو بشپړ کهکشان تاسو ولیدئ. خو اوس چې څه راځي تر دې هم ډېر حیرانونکی دی. تر اوسه موږ یوازې یو کهکشان لیدلی دی. حال دا چې په کائناتو کې شاوخوا 2 ټریلیونه کهکشانونه شته. او دوهم نمبر داسې یو جوړښت دی چې همدا میلیارډونه کهکشانونه یې سره نښلولي دي او ساینسپوهان یې په لیدو سره حیران پاتې سوله. راځئ دوهم نمبر ته ولاړ سو. د دوهم نمبر نوم لانیکیا سوپر کلسټر دی. دا د هوایي ژبې یو کلمه ده چې معنا یې بې پایه اسمان دی او دا نوم رښتیا هم ورته مناسب دی. لومړی باید پوه سو چې سوپر کلسټر څه شی دی. کهکشانونه یوازې نه وي، هغوی ډلې جوړوي. څو ډلې چې سره یوځای سي هغه کلسټر جوړوي او څو کلسټرونه چې سره یوځای سي سوپر کلسټر جوړوي. دا هماغه سوپر کلسټر دی چې زموږ د شیدو لارې کهکشان په کې موقعیت لري. په دې کې له 100,000 څخه زیات کهکشانونه شته او هر کهکشان له 100 څخه تر 400 میلیارده پورې ستوري لري. د دې اندازه او مساحت شاوخوا 520 میلیونه نوري کاله دی. هو 500 میلیونه نوري کاله. د شیدو لارې قطر یوازې 100,000 نوري کاله دی. نو لانیکیا زموږ د کهکشان په پرتله شاوخوا 5200 وارې لوی دی. په 2014 کال کې ساینسپوهانو د لومړي ځل لپاره دا سوپر کلسټر په سمه توګه سره نقشه کړي. هغوی دا پیدا کړه چې ټول کهکشانونه یوې سترې کیهاني جالۍ له لارې د جاذبې په وسیله سره تړلي دي او زموږ د شیدو لار په دې ستره جاله کې پرته ده، یوازې د یوې وړې نقطې په اندازه باندې. د دې ستر جوړښت په یوه ګوښه سیمه کې. د لانیکیا ټوله اندازه د لمر له اندازې څخه شاوخوا 100 میلیونه میلیارده برابره لوی اټکل شوې ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا هم لومړی نمبر نه دی. اوس راځئ د لومړي نمبر په اړه باندې وغږیږو. که تاسو تر اوسه پورې ویډیو نه وي لایک کړی نو لومړی ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې ولیکئ چې دا ویډیو له کوم ځای څخه تاسو ګورئ. اوس بیرته خپلې موضوع ته راځو. که تاسو اټکل کړی وي چې لومړی نمبر څه شی دی نو په کمنټ کې راته ولیکئ. نو لومړی نمبر هرکولیس کورونا بوریالیس ګریټ وال دی. دا نوم داسې ښکاري لکه د کوم خیالي ناول نوم چې وي، خو دا یو رښتینی جوړښت دی او تر اوسه پورې د کائناتو تر ټولو لوی پیژندل شوی جوړښت ګڼل کیږي. دا په 2013 کال کې کشف شو. ستورپوهانو د ګاما وړانګو د چاودنو څېړنه وکړله. دا هغه سترې چاودنې دي چې د یو ډېر لوی ستوري د مړینې پر مهال رامنځته شوي دي او د کائناتو له تر ټولو ځواکمنو پیښو څخه شمیرل کیږي. کله چې هغوی په یوه سیمه کې د ګاما وړانګو ډېرې چاودنې ولیدې نو پوه شول چې دا عادي خبره نه ده. هغوی چې نقشه جوړه کړه نو په لیدو سره یې حیران پاتې شول. دوی پیدا کړه چې دا یو ګلکسي فیلامنټ دی، یعنی د کهکشانونو یو ستره جاله چې د دیوال په څیر د کائناتو په اوږدو کې غځېدلې ده. د دې اوږدوالی شاوخوا 10 میلیارده نوري کاله دی. اوس یې پرتله کړه. د شیدو لارې اندازه 100,000 نوري کاله دی. د لانیکیا اندازه 520 میلیونه نوري کاله دی. خو د هرکلوس کورونا ګریټ وال اوږدوالی شاوخوا 10 میلیارده نوري کاله دی. یعنی دا د لانیکیا په پرتله شاوخوا 20 ځله لوی دی. په ساده مثال کې لانیکیا د فوټبال یو میدان دی، نو ګریټ وال د 20 فوټبالونو د میدان په اندازه باندې دی. د دې اندازه هم شاوخوا 2.2 میلیارده نوري کاله دی. خو ولې دا د ساينس لپاره یو لوی ستونزه ده؟ یوازې د دې د اندازې له امله نه، دا جوړښت خپله یو ستر علمي راز دی
اوسنی کیهانشناسي ماډلونه وایي چې په کائناتو کې هیڅ جوړښت باید له 1.2 میلیارډ نوري کلونو څخه لوی نه وي. دې اصل ته کوسمولوژیکل پرنسپل ویل کېږي چې وایي کائنات په ټولو لوري کې نږدې یو شان جوړښت لري. خو هرکلس کورونا ګریټ وال شاوخوا 10 میلیارډ نوري کاله اوږد دی. یعنې زموږ د نظریو له اعظمي حد څخه نږدې 8 ځله لوی دی. دا معنا لري چې زموږ اوسنۍ علمي نظریې نیمګړې دي او یا هم په کائناتو کې داسې څه شته چې موږ لا تر اوسه پورې هیڅ نه دي درک کړي. ساینس لا هم د دې پوښتنې ځواب لټوي. فکر وکړئ دا جوړښت له موږ څخه شاوخوا 10 میلیارډ نوري کاله لیرې دی. یعنې موږ یې نن هماغه بڼه وینو چې نږدې 10 میلیارډ کاله مخکې درلودله. هغه وخت چې کائنات خپله یوازې 3 یا 4 میلیارډ کلن و. دا جوړښت هغه وخت جوړ شوی و چې کائنات لا هم ماشوم و او بیا هم دومره ستر و. اوس یو ځل بیا فکر وکړه. تاسو هم دا اوس یو داسې ستوري ولیدئ چې ټول لمریز نظام پکې کې ځایږي. یو داسې ستور سوری مو ولیدئ چې د هغه اندازه زموږ د لمریز نظام څخه 130 ځله لوی ده. او یو داسې کهکشان تاسو ولیدئ چې شاوخوا 4 میلیارډ ستوري پکې کې ځایږي. یو سوپر کلسټر مو ولیدئ چې له 100,000 څخه زیات کهکشانونه پکې کې ځایږي. او یو داسې ستر جوړښت مو ولیدئ چې 10 میلیارډ نوري کاله اوږدوالی لري او زموږ اوسنی علمي نظریات له ننګونې سره مخ کوي. نو په دې ټوله کې موږ چیرته یو؟ ځمکه د لمریز نظام یوه کوچنۍ سیاره ده. لمریز نظام د شیدو د لارې یعنې کهکشان په یوه ګوښه سیمه کې پروت دی. د شیدو لاره د لانیکیا سوپر کلسټر په یوه ګوښه سیمه کې پرته ده او لانیکیا خپله د هرکلس کورونا ګریټ وال په یوه ډېره وړه برخه کې موقعیت لري. نامتو ستورپوه کارل ساګن یو ځل ویلي وه کله چې ویاجر 1 فضایي بیړۍ د ځمکې عکس له شاوخوا 6 میلیارډ کیلومتره وطن څخه واخیستی. په هغه انځور کې ځمکه یوازې د یوې وړې شنې آبي نقطې په شان باندې ښکاره کېدله. یوه ډېره وړه او شنه نقطه او هماغه کوچنۍ نقطه زموږ ټوله تاریخ دی. زموږ ټولې جګړې، زموږ ټول اتلان، زموږ ټول ظالمان، زموږ ټولې خوشحالۍ او زموږ ټولې غمیزې. دا هر څه یوازې په هماغه یوه کوچنۍ نقطه کې راټول دي. اوس که فکر وکړې د هماغه کوچنۍ نقطې په پرتله د هرکلس کورونا ګریټ وال څومره ستر دی. کیدای شي زموږ اندازه د هغوی په پرتله هیڅ شی هم نه وي. خو له بلې زاویې څخه فکر وکړه په دې ټوله کائنات کې تر کومه چې موږ پوهیږو یوازې موږ د کائناتو په اړه باندې فکر کولی سو. یوازې موږ یو چې احساس یې کولی سو او یوازې موږ یو چې هڅه کوو چې هغه وپېژنو او درک یې کړو. کیدای شي موږ ډېر واړه یو خو موږ شعور لرو او دا هیڅ کوچنۍ خبره نه ده. اوس یو وروستۍ پوښتنه. موږ د هرکلس کورونا ګریټ وال په 2014 کال کې پیدا کړ. یعنې شاوخوا 14 کاله یا 14 کاله مخکې. که موږ تر 2014 کاله پورې د کائناتو تر ټولو لوی پیژندل شوی جوړښت نه وی پیژندلی نو آیا لا هم داسې شان شته چې موږ تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي او زموږ له فکر او عقل څخه ډېر لوی دي؟ ټلسکوپونه او دوربینونه موږ ته یوازې تر هغه ځایه پورې اندازه راښیي چې رڼا یې تر موږ پورې رارسېدلې وي. د لید وړ کائناتو د حد شاوخوا 46.5 میلیارډ نوري کاله دی. خو اصلي کائنات تر دې هم لوی دی. یوازې موږ نه پوهیږو چې څومره لوی دی. کیدای شي د هرکلس کورونا ګریټ وال څخه هم لوی جوړښتونه موجود وي خو زموږ د ټلسکوپونو له لاسرسي څخه د باندې دي. کیدای شي کائنات هیڅ پای ونه لري او کیدای شي یوه ورځ موږ ټوله علمي نظریه په بشپړه توګه سره بدلې شي. همدا د ساینس ښکلا ده. د هر ځواب ترڅنګ نوې پوښتنې پیدا کیږي او شاید د کائناتو تر ټولو ستر حقیقت همدا وي چې تل زموږ څخه یو ګام مخکې وي. اوس تاسو راته ووایاست چې په دې ویډیو کې کوم شی تر ټولو زیات تاسو حیران کړلاست؟ د یو وایس کوټې بې ساري لویه اندازه، د ټون 413 ویرونکی تور سوری او که د هرکلس کورونا ګریټ وال هغه راز چې ساینس یې تر اوسه پورې حیران کړی دی او حل کړی یې نه دی. که غواړئ راتلونکي ویډیو د کائناتو د 5 تر ټولو عجیبو شیانو په اړه باندې وي چې پکښې کې سپین سوری، کاسمیک تارونه او هغه حیرانونکي شیان ووینو چې د فزیک ټول قوانین ننګوي، دا ویډیو لایک کړئ. همدارنګه چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.